دلته هره ورځ تر 200 بېوزله او لارویانو ته وړیا روژه ماتی ورکول کیږي. دا چاره د قمر په نوم یوه خیریه اداره پر مخ وړي چې د مسؤلینو په خبره یې د روژې مبارکې میاشتې تر پایه به دوام ولري. ننګرهار کې هم موږ هر ماښام 200 کسانو ته روژه ماتې ورکوو چې دلته ټول هغه خلک راځي چې یا د لارې لاروین دي یا دلته غریبکاره مزدوران دي چې د کلو څخه د ولسوالیو څخه مزدورۍ ته راځي، هغه ټول ته موږ په چوکونو کې دعوت ورکوو، دلته راځي موږ سره ډوډۍ خوري. دې تر څنګ دغه ځای چې دی د ننګرهار د پوهنتون شفخانې ته مخامخ دی، بیخي نږدې دی. هلته چې کوم د مریضانو پیوازان دي دا ټول دلته راځي او په شریکه باندې موږ روژه ماتې دلته کوو. د دې روژه ماتې ډیری برخوال بېوزله او په ښار کې د لاسي کراچیو چلوونکي دي. دوی وایي بیکاري او بېوزلۍ ته په کتو دا د دوی لپاره یو غوره چانس دی چې په وړیا ډول روژه ماتې ترلاسه کوي، ځکه په خبره یې ورځنۍ مزدوري دومره نه وي چې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. کور ودان زوی لوی دغه غریبو خلکو مخنیوی کړی، لاسنیوی کړی او ډوډۍ هر ځای کې پیدا کېږي. شکر دی د مؤسساتو نه هم دا هیله ده چې دغسې کومکونه وکړي. دغه پروګرام شروع شوی، په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه ټول مسلمانان راځي دغلته یو روژه ماتې کوي، کیني هر څه ورته رسېږي، اوبه حساب و کتاب ښه منظم ډول باندې. ډېر خوشحاله یو جهان مننه، بس ډېر خوشحاله یو. غریبانانو ډېرو او ریډیګانې په بازار کې چلوله او هېڅ شی نه و، روژه ماتې ته نه و، ماښام ته چربانج ته نه و، هېڅ شی. ډېر مهرباني شوه. هر کال د روژې مبارکې له راتګ سره جلال آباد ښار کې د بېوزلو د لاسنیوي پروګرامونه ډیریږي او د نظر خاوندان هم دا چارې ستایي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې که حکومت په اساسي ډول د بېوزلۍ مخنیوی غواړي نو بېروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.